خوشحالۍ ته کومه لاره نشته. خوښي خپله یوه لاره ده. کله چې یو کار ستاسې په خوښه وشي نو بیا تاسې خوشحاله یاست او تجربه مو ترلاسه کړې وي. دا بریالۍ تجربه مو د دې لامل کیږي چې تاسې هغه کار بیا وکړئ او بیا یې وکړئ. خو برعکس کله چې یو کار د مجبورۍ له وجې ترسره کیږي نو تاسې د هغې ترسره کولو په هڅه کې یاست او کله چې ترسره شي نو یوازې د سکون احساس کوئ. هغه چې تاسې ته وروسته سکون درکوي نو په راتلونکي کې یې بیا کولو ته زړه نه ښه کوئ. خو که په راتلونکي کې بیا هم کولو ته مجبور شئ نو په بېمیلۍ یې کوئ. کله چې یو کار په خپله خوښه کوئ نو په راتلونکي کې د هغه کار لپاره تږي کیږئ او د نور ژوند لپاره هیلې پیدا کیږي. هغه څوک چې یو کار له مجبورۍ نه کوي له ژونده به ستړی وي نو بیا په ژوند کې یوازې د سکون په لټه کې وي. زیاتره خلک ورځني کارونه هم په بېمیلۍ ترسره کوي. کورنۍ پخلی هم په بېمیلۍ. آیا تاسې نه دي لیدلي چې په پخلنځي کې یې د چرګ پخه شوې غوښه او هر څه پخه شوي نه وي ایښي؟ خلک خوړو ته په کېناستو. آیا سهارنۍ نه څښل او غرمنۍ لپاره وخت نه پیدا کول عام نه وي؟ ځوانان هم کار کولو سره بېمیلي ښیي. تاسې به داسې خلک نه وي لیدلي چې اونۍ پیلې ورځ ته د زړه حملې په سترګه نه ګوري. که د ژوند هر ضروري کار ته په مجبورۍ وکتل شي او هر کار وروسته د سکون ساه واخلو نو موږ به د ژوند سویه څنګه پورته یوسو. راځئ چې هر کار ولمانځو. راځئ چې د دې خبرې پر ځای چې زه یې باید وکړم، زه یې غواړم وکړم خبرې ته په زړه کې ځای ورکړو. راځئ چې ټول خپل کارونه په خوښه پیل کړو او په خوښۍ یې پای ته ورسوو. که هغه په هره طریقه ترسره کیږي نو موږ به ترېنه خوند واخلو. خوشحالۍ ته هیڅ کومه لاره نشته. خوشحالي خپله یوه لاره ده. د خدای پرته یې زه نشم کولی. زما پرته به یې خدای نه کوي. خدای پاک او زه به یې یو ځای کوو. تاسې به داسې خلک نه وي لیدلي چې اونۍ پیلې ورځ ته د زړه حملې په سترګه نه ګوري. که د ژوند هر ضروري کار ته په مجبورۍ وکتل شي او هر کار وروسته د سکون ساه واخلو نو موږ به د ژوند سویه څنګه پورته یوسو. راځئ چې هر کار ولمانځو. راځئ چې د دې خبرې پر ځای چې زه یې باید وکړم، زه یې غواړم وکړم خبرې ته په زړه کې ځای ورکړو. راځئ چې ټول خپل کارونه په خوښه پیل کړو او په خوښۍ یې پای ته ورسوو. که هغه په هره طریقه ترسره کیږي نو موږ به ترېنه خوند واخلو. خوشحالۍ ته هیڅ کومه لاره نشته. خوشحالي خپله یوه لاره ده. د خدای پرته زه یې نشم کولی. زما پرته به یې خدای پاک نه کوي. خدای پاک او زه به یې یو ځای کوو. خلک زما اعمالو ته ګوري. خدای پاک زما ارادې ته ګوري. یو هلک او جنۍ یو بل ته غېږ ورکړه. وروسته مې موقع پیدا کړه چې خبرې ورسره وکړم. هلک وویل زه ورسره د خور په څېر مینه لرم. جنۍ وویل دا زما د ژوند هلک دی. عمل د دواړو لورو یو شان و خو ارادې بدلې وې. کله چې په جګړه کې یو کس بل ووژني نو هغه اتل شي، خو که یو کس بل په خپل هیواد کې ووژني نو هغه وژونکی شو.
وژل یو جرم دی او د عدالت ته د یو مجرم راکشول یو جلا کار دی. کله چې یو کس خپل هیواد دفاع کې ژوند له لاسه ورکړي نو هغه ته شهید ویل کیږي. خو کله چې یو کس خپله ځان ووژني نو هغه ته ډارن ویل کیږي. غل هم له چړې ګټه اخلي او ډاکټر هم هماغه چاړه استعمالوي. په هیڅ عمل کې هیڅ ګناه نشته، خو د عمل شاته اراده کې ګناه ده. په دې اسانه اړیکې ځان پوهول اسانه کار دی. په دې سره به د بخښلو تمرین درته اسانه شي. تا سره مرسته کوي چې له خلکو سره نرم واوسې او د ټولو نه اړینه به دې د خلکو پر وړاندې د فکر کولو لاره بدله کړي. شخصا ما سره دا مرسته کړې ده چې زه ټولو خلکو ته په مثبت نظر وګورم، که څه هم د هغوی عملونه تل سم نه وي، او زه بیا په دې توانېدلی یم چې د هغوی د عملونو تر شا ارادې وګورم چې زیاتره یې ناسمې وي. که څه هم زه باید په دې پوه شم چې خلک به یوازې زما په کارونو مارزوي، نو ځکه د هغه کارونو پایلې چې لاسته راوړي د عملونو څخه به پورته وي. نو ځکه که ته پوهیږي خو بیا هم د خلکو د خولې اورېدل غواړي چې ته پرې ګران یې، په پای کې که څه هم موږ به هغوی ته خپل ځانونو په باره کې ډېر توضیحات ورکوو او هغه کسانو ته هم چې هغوی موږ د خپل لاس ورغوي نه هم ښه پېژني. خو اړینه دا ده چې موږ نړۍ ته داسې وګورو چې په عمل کې هیڅ ګناه نشته. د عمل شاته اراده کې ګناه کیدای شي، خو بیا هم نړۍ به موږ د خپلو کارونو له پلوه پیژني، نه د خپلو ارادو باره کې. که څه هم موجودیت به موږ ته خپلو ارادو جایزه یا سزا راکړي، خو دنیا به موږ ته یوازې زموږ د عملونو سزا یا جایزه راکوي. خو آیا موږ کولی شو چې په دواړو نړیو کې بریالیتوب ترسره کړو یا یې هم ترلاسه کړو؟ یو بشپړ سړی باید د خپلو عملونو تر شا د ارادو دیوالونه ودروي. که استعمال یې نه کړې له لاسه دې وځي. ما فوقالعاده ویناوال لیدلی دي چې څو کاله وروسته وینا سره مخه ښه کړې وي. ما داسې تعلیم یافته ښځې هم لیدلی دي چې د واده وروسته ځانونه 4 دیوالونو کې منحصر کړي چې بیا روانې خبرې هم نشي کولی. ما داسې سندرغاړي هم لیدلی دي چې خپل تمرین یې پریښی وي او د هغه څه لاسته راوړلو توان هم درلود پکې پاتې راغلی دي. ولې زه د خپل چپ لاس څخه د ښي لاس په څېر ګټه نشم اخیستلی؟ ساده خبره ده، ځکه ما خپل ښی لاس د چپ لاس څخه ډېر کارولی دی. د هغه عضلات غښتلي کولی شي چې استعمالوي یې، خو هغه چې پاتې وي کمزوري وي. زیاتره د زړه حملې له دې کبله منځته راځي چې د زړه څخه په هماغه اندازه کار نه کوي. زړه داسې جوړ شوی چې تل باید په کار کې وي. همداسې ستاسې د بدن هره یوه برخه هم. د انسان بدن داسې جوړ شوی چې تل باید کار وکړي، خو موږ یې بیکاره پرېږدو او زنګ یې رانه وهي. که استعمال یې نه کړې بایلې یې. د نااستعمال شویو پیسو ارزښت راټیټېږي. نااستعمال شوی لیاقت له منځه ځي. نااستعمال شوی ماشین زنګ وهي. نااستعمال شوی وخت مړ کېږي. نااستعمال شوی تعلیم د یو ګوبر جوړیږي. د انجیل کتاب کې د اخلاقو یوه کیسه ده چې وایي یو بادار یو سفر ته تلو.
له خپل سفر نه وړاندې خپلو 3 مریدانو ته یې بېلابېل لیاقتونه ورکړل. د بادار راستنېدو سره یې لومړی مرید ته وویل چې خپلو 15 وړتیا ورسره یې 15 نورې هم زیاتې کړي دي. دویم وویل چې 2 وړتیا ورسره یې 2 نورې هم ورزیاتې کړي دي. بادار په دې اورېدو ډېر خوشحاله شو. تاسو یو څو شیانو ته ایماندار پاتې شوی، نو زه به مو د ډېرو محصول کړم. دریم مرید خپله یوه وړتیا هیڅ نه وه کارولی او تش لاس بیرته راغی. بادار ورته وویل له دې څخه دا وړتیا هم واخلئ او چا سره چې لاس دي هغه ته یې ورکړئ. د ژوند وروستی تراژیدي مرګ نه دی، خو هغه سرچینې چې ته له ژوندی یې په تا کې له منځه ځي. راځئ چې په ژوندون یې مړه نه شو، که استعمال یې نه کړې له لاسه دې وځي. ما ته دې ملګري وښیه، زه به درته ووایم چې ته څوک یې. پرون سهار په دفتر کې یوې وړې ماشومې د ژوند مقصد، راتلونکو پلانونو، موخو او لاسته راوړنو په باره کې خبرې کولې. د هغې خبرو څخه معلومېده چې هغه غواړي خپل وخت او وړتیا په کومو لارو استعمال کړي. خو په راتلونکي سهار هغې یوازې د نوي فلم د کلچو او بازار ته د تګ کیسې کولې. داسې نه ده چې څه سم دي او څه ناسم دي، خو خبره دا وه چې په دې 24 ساعتونو کې بدلون راغلی و. دا توپیر د تیرې ورځې خلکو او ورپسې ورځې خلکو سره لیدو له کبله وي. هغه خلکو سره چې ته ملګرتیا کوي د 2 سره تورې په څیر ده. دواړه پیاوړتیاوې لري چې هم درته ګټه ورسوي او هم دې له منځه یوسي. هغه خلکو سره چې موږ کینو او پاڅو، زموږ کړو وړو سربیره د فکر په لاره، زموږ په احساس، نورو په اړه فکر، خپل ځان په اړه فکر، زموږ نن او راتلونکی هم بدلوي. موږ د استثناءاتو څخه خبرې نه کوو، بلکې د زیاتره انسانانو فکرونه د چاپېریال تر اغېز لاندې جوړیږي. ستا نن ستا د پرون نه جوړیږي. ستا پرون د هغو خلکو فکر په څیر جوړ شوی چې پرون ورځ دې ورسه تېره کړې ده. ستا سبا به د هغو خلکو فکر په څیر وي چې ته ورسره نن کینې. د کلیسا یو غړی چې هره ورځ به یې دلته خدمت کوه، یو ناڅاپه کلیسا ته ورتګ بندوي. یو څو اونۍ وروسته پادري د هغې لیدو ته ورځي. ډېر ښایسته ماښامۍ وي. پادري هغه کس ولیده چې خپل کور کې یوازې د اور خواته ناست دی. سړي ورته ښه راغلاست وویل او یوه څوکۍ یې ورته راوړه چې پادري پرې کښېني. پادري پر ځای کېناسته، خو څه یې ونه ویل. یوه شېبه وروسته پادري یو انبور راواخیست او یوه سکروټه یې پرې راونیوله او یوې خواته یې کېښوده. بیا یې هم څه ونه ویل. کوربه ورته همداسې کتل. د سکروټې شدت ورو ورو کمېده او ډېر زر سړه شوه او مړه شوه. د ښه راغلاست نه وروسته د دوی ترمنځ یوه خبره هم نه وه شوې. پادري بېرته تلو نه لږ وړاندې هماغه سکروټه راواخیسته او په اور کې یې واچوله. په همدې وخت کې سکروټه یو ځل بیا سره شوه. پادري
چې تلو ته ځان جوړاوه نو کوربه ورته وویل ستاسو راتګ نه ډېره مننه او په ځانګړې توګه د توجن پند څخه دی زه به راتلونکي یکشنبې نه بیرته کلیسا ته درځم هغه څوک چې هوښیار سره ګرځي هوښیاریږي خو د کمعقلو ملګرتیا به دې وځپي متل دوی وایي چې د وخت په تېرېدو سره پردی رانیول شوی ماشوم به هم ستاسې کورني چاپېریال عادتونه خپل کړي رښتیا هم داسې ده ځکه موږ چې چا سره ناسته پاسته لرو د همغوی خویونه خپلوو که چېرته موږ په هغه سرعت چې موږ کولی شو وده نه کوو که چیرې موږ په هغه شفقت چې کولی شو ژوند وکړو نو بیا موږ غټې پرېکړې کړې دي که دا کوم کاري ځای وي هغه خلکو سره چې سروکار لرو او هغه کورنۍ چې موږ پکې لویېږو که چیرې پکې نه جوړېږو نو موږ باید خپل ځانونو ځای بدل کړو دا یوه ستونزمنه پرېکړه ده خو اړینه هم ده په ډیران کې د تخم کرلو ګټه څه ده هغه نظریه چې وخت یې راشي ډیره پیاوړې وي یو سړي 100 فیټه بره په سیمې پړي ځان تړلی و هغه به هره ورځ دیوالونه رنګول د هغه په نظر ورځنی ژوند پر مخ وړل و همکار یې څه زده کړی و او په قرارداد یې کار کوه د هغه په نظر ورځنی ژوند پر مخ وړل و یو بل چې موټر چلول یې زده ول د یو سوداګر په کور کې موټر چلوونکی و دا د هغه په نظر ورځنی ژوند پر مخ وړل ول یو بل د پخلي چلونه زده کړي او په یو کور کې یې د پخوونکي په څیر د میاشتې پیسې اخلي او یو بل د سرک په سر کراچۍ لګولې او ګټه کوي د ټولو لپاره د ورځني ژوند پر مخ بیولو لپاره بېلابېلې نظریې وي دې ټکي ته پام وکړئ چې دوی ټول ورځني ژوند پر مخ بیولو لپاره بېلابېلې نظریې لرلې دا ټولې نظریې هیڅ کوم تعلیم او یا پانګې ته اړتیا نه لري د ورځني ژوند تیرولو لپاره کیدای شي ستاسې نظریه یو خرڅونکی او یو سافت ویر جوړونکی وي د بل چا کیدای شي کورنۍ سوداګري وي نو راځئ چې په دې ځان پوه کړو چې د نړۍ سترې کمپنۍ هم یوه نظریه لري هر انقلاب او هر ټولنیز سازمان هم د یوې نظریې څخه رامنځته شوی دا کوم کتاب چې ستاسې په لاسونو کې دی هم یوه نظریه ده د یوې نظریې څخه پیاوړی هیڅ نشته چې وخت یې راشي آیا د نظریې څخه به میلیونونه خلک ګټه پورته کړي آیا دا نظریه به میلیونونه پیسې وګټي دا د همغه سړي مفکورې پورې اړه لري چې دا نظریه یې وړاندې کړې ده او په دې نظریه به څه کوي آخري خبره دا چې ته او ستا نظریه دواړه کولی شي ستا نړۍ بدله کړي د خپلو خوږو سره زه هغه څه یم چې وم په ژوند کې تر ټولو ستره بریا دا ده چې خپل ژوند د لاسته راوړنو ډک کړې او بیا ووایي زما پایلو زما دننه وجود بېلارې نه کړ په دننه کې زه هغه څه یم چې وم په ژوند کې تر ټولو ستره خوښي دا ده چې د خلکو ترمنځ د خلکو څخه پورته لاړ شي مه پرېږده چې کوم بهرنی شی دی د بدن دننه لاره پیدا کړي
په کلني معنوي روزنځای کې مې دا اخرنۍ خبرې وې. یو څو ساعته وروسته منبعي هوایي ډګر ته راورسېدو. زموږ د 10 کسانو ډله وه. ما یو پخوانی ملګری ولید چې ډېر پخوا مو اړیکه پرې شوې وه. موږ یوه لسیزه سره نه ولیدلي او هغه زما د لاسته راوړنو څخه خبر نه و. کله چې موږ معنوي روزنځای څخه روانېدو، یوه لیونۍ غوندې خبرې یې زما ذهن کې ځای ونیو. هغې ما ته وویل، ما ته سلامي وکړه او ما ته دا ثابت کړه چې ته اوس هم زما پخوانی ملګری یې. نورو ټولو ملګرو راته کتل چې ما هم پرته د څه ویلو ورته سلامي ووهله. زه پوهېدم چې د 10 کسانو زما څومره درناوی کوه او زه پرې څومره ګران وم. نو زه هیڅ حیران نشوم چې د هغوی په مخونو کې مې د خفګان نښې ولیدې. په هغه وخت کې دا زما زوړ ملګري لپاره تر ټولو ستر بریالیتوب و. هغه یوازې خپل زوړ ملګری ولیده. د هغه په مخ کې خوښیو هر څه ماته وویل. یوه ورځ زما زوی ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې د شپې ډوډۍ ته مې بهر بوزه. ما ورته وویل چې زه خپل ورځني کالم چې کنګل شوي فکرونو لپاره مې یوې موضوع باندې چې ویښتوب په نوم وه تر ماښامه لیکل کوم. پرته له کومې دویمې خبرې راته وویل، خپل خلک سبا راویښ کړه، اوس ما ډوډۍ ته بوزه. ستاسې مور او پلار یو زوی غواړي، نه یو اداري راهب. ستا خاوند یا میرمن غواړي چې تاسې هغه ته وخت ورکړئ، نه یو هرخیز سړی. ستاسو بچي یو پلار ته اړتیا لري، نه یو د ملت پلار ته. زه به خپل کاري لباس پر تن کړم او خپلې مسلکي نړۍ ته به ورشم، خو باید په یاد ولرم چې یو وخت باید دا لباس وباسم. په پای کې ستاسې کورنۍ ستاسې روح ته اړتیا لري. د خپلو خوږو سره زه هغه څه یم چې وم. کله چې ځان غوښتنه راشي هر څه له منځه وړي. کله چې ځان غوښتنه لاړه شي هر څه راځي. تر ټولو لومړی غټه خوښي هغه وي چې بایسکل مو زده کړی وي او د تولې نیولو پرته مو روان کړی وي. دا کار که دومره ستر هم نه دی، خو په دې حقیقت سره تاسې غواړئ خلکو ته ووایئ چې هغه څه کوئ ډېر ارزښتمند دي. په حقیقت کې ستاسې سترګې خلکو ته وي چې هغوی ستا د عمل ته ارزښت ورکوي که نه. په ژوند کې هر یو کس له دې پړاوه تیر شوی چیرته چې ځان غوښتنه سړي باندې هر یو کار کوي تر څو د خلکو پاملرنه راوړوي. دا هغه پړاو دی چیرته چې توجه جذبولو لپاره ښه یوازې ښه وي، بد به هم ښه وي، خو چې توجه جذب کړي. خو که توجه یې جذب نه کړه نو بیا ښه هم بد دی. ځان غوښتنه په توجه جذبولو کې ژوندی پاتې کیږي. لکه څنګه چې یې طبیعت دی، ځان غوښتنه هم خوړو ته اړتیا لري. نو ځان غوښتنه پرله پسې ملنګ کېدل دي. خو ستونزه دلته ده، کله چې ځان غوښتنه خوراک وکړي نو تاسې د لوړوالي پیچلتوب ته هڅول کېږي. او که ځان غوښتنه بې خوراکه پاتې شي نو تاسې بیا بې ارزښته پیچلتوب څخه ځورېږئ. په دواړو حالاتو کې ستاسې د ذهن نه سکون شکوي. کله چې ځان غوښتنه راشي هر څه له منځه وړي.
او کله چې ځان غوښتنه لاړه شي هر څه راځي. د ځان غوښتنې قناعت لپاره به مو څومره اړیکې له لاسه ورکړې وي. اړینه دا وي چې ځان غوښتنه وغورځوئ او اړیکه وساتئ. خو تاسې اړیکه غورځوئ او ځان غوښتنه مو ساتئ. ځان غوښتنه هیڅکله دومره ارزښت نه لري. د خپلې ځان غوښتنې په خدمت کې مو څومره طلایي موقع له لاسه ورکړې. هره یوه شیبه درنده وي. هر یو حالت مغز زبېښونکی وي. هر متقابل عمل کړکېچن وي. او د ځان غوښتنې ډک زړه تل په اور باندې قدم وهي. د آسانۍ او ځان غوښتنې ترمنځ هیڅکله اړیکه نشي جوړېدی. یو کارغه د غوښې یوه ټوټه پیدا کوي او نورې ټولې مرغۍ ورپسې وي. هغه د غوښې ټوټه غورځوي او ټول مرغان ورپسې ورځي. کارغه یوازې بره پاتې کیږي او وایي د غوښې ټوټه مې له لاسه ورکړه، خو د اسمانونو خپلواکي مې ترلاسه کړه. ځان غوښتنه پرېښودلو کې ډېره ستره خپلواکي پرته ده. د خوښۍ پرته ژوند نشته. له ناراضیتوب پرته وده نشته. له قناعت پرته ځان خوشحاله کړه. د خپل پلار په نظم او ډیسپلین یې ډېر ویاړ کاوه. هغه اوس واده شوې وه. هغې غوښتل چې خاوند یې هم د پلار په څېر شي، چې د هغې په نظر ارزښتناکه فضیلت دی. خو هغسې ونه شول او هغې په دې قناعت نه کاوه او زړه یې ورمات کړی و. خاوند د خپلې مېرمنې څخه ګیله وکړه. زما مور یوه رښتونې او پاک زړې ښځه وه، خو ستا ستونزه دا ده چې تا د خپل ژوند باره کې راته هیڅ څه نه دي ویلي. مور خپلې لور ته وویل د خپل ورور لیکلو ته دې ګوره، ډېر په هنري ډول یې لیکلي او ستا لیکلو په څېر ښکاري. نوي عمومي منیجر وویل موږ په تیر سازمان کې داسې کوم کار نه دی کړی. هندوستان کې یو کس وویل په امریکا کې موږ داسې ستونزې نه لرو. توقع کومه ستونزه نه ده، خو د هر لوري توقع ستونزه ده. هغې خپل پلار ته په نظم کې لاس پر لاس نمرې ورکړې وې، خو د هغې خاوند په مشکله 4 یا 5 نمرې ترلاسه کړې وې. د خاوند لپاره د طبیعت له پلوه 5 نمرې 100% دي او هغه به هیڅکله په دې برخه کې د 5 څخه ډېرې نمرې ترلاسه نه کړي. دا هغه دی او همغه به وي. داسې یوه بله لاره باید وي چې خاوند پکې پوره 10 نمرې یوسي او پلار به یې بیا په دې نمرو کې پاتې راشي. یو مېرمن به هیڅکله د مور په څېر پاک زړه ونه اوسي، خو کیدای شي مېرمن مو د کور په مالي برخه کې سخي وي. ته باید په دې باور ولري چې کیدای شي ستا د پخواني سازمان نه دلته ښه وده وي او په پای کې هندوستان د نورې نړۍ په څېر ستونزې ونه لري. هیڅوک د هیچا څخه په ټولو کارونو کې ښکته یا پورته نه دی. موږ ټول په یو کار کې تکړه او په بل کې کمزوري یو. هیڅوک بې عیبه نه دی. هیڅوک ټولې نیمګړتیاوې نه لري. په محدودو وړتیاوو تمرکز مه کوئ، بلکې ټول حالات سره مقایسه کړئ. کله کله پایله ډېره ښه نه وي، خو د نورو څخه قناعت نه حاصلول مو خفه کوي. خو د خپل ځان نه قناعت نه حاصلولو سره وده کوو. کله کله پایله ډېره ښه نه وي،
خو د نورو څخه قناعت نه حاصلول مو خفه کوي. خو د خپل ځان نه قناعت نه حاصلولو سره وده کوو. کله چې له خپلې وړتیا، کرکټر، لیاقت او داسې نورو څخه 100% غوښتنه کوم، نو زه پوهیږم چې زه چیرې ولاړ یم او چیرې باید لاړ شم. او کله چې له خلکو څخه 100% غوښتنه کوم، نو بیا خلکو سره زما اړیکه اغېزمنوي. نو په ټولو کارونو کې له نړۍ 5 او له ځانه 10 نمرو غوښتنه کوه. مطلب یې دا نه دی چې خلک یې نشي کولی او یا ته خارق‌العاده یې، خو د خوښۍ پرته ژوند نشته. څنګه چې ما سره مینه لري، زه پرې خوښ یم او زه به نورې ډېرې لارې پیدا کړم چې در سره مینه ولرم. د سمندر تروشي اوبه، مردارې شوې اوبه، د فاضل اوبه، د ډنډونو اوبه، له هر ځایه چې وي خو چې بره بخار کوي تصفیه کیږي او لاندې د باران په شکل خالصې اوبه راوریږي. همدارنګه کله چې یو کس د پورته قوې سره نښلي، نو شخصي نګهتوب رامنځته کیږي. کله چې سپېڅلتیا سره اړیکه پیدا کیږي، نو د سړي فکرونه، احساسات او همدارنګه بدن یې تصفیه کیږي. کله چې عبادتونه برازي، نو رحمتونه راوریږي.